د افغانستان اسلامي امارت د مالیې وزارت سره موخه دا ده چې د خلکو د هوساینې لپاره په بیلابیلو شغلي په ځانګړي ډول اقتصادي برخو کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. همدې موخې ته د رسیدو په لړ کې د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست په ګډه سره د کسبګرو او دکاندارانو له مسؤلینو سره د پرلهپسې ناستو په پایله کې د جرایمو د معافیت او مالیې راکمولو برخه کې مهمې هوکړې ته رسیدلي دي. په دې تړاو د عوایدو لوی ریاست عمومي رئیس وایي د افغانستان د دکاندارانو او کسبګرانو سره د عوایدو د لوی ریاست د تخنیکی پرلهپسې څو ناستو نه وروسته او د جلالت مآب رئیس الوزرا صاحب د خصوصي پرځوینې پر اساس د مالیاتو په نورم کې یو خصوصي کمښت راغی چې دا کمښت فقط یوازې په مالیې کې نه راغلی بلکې د جرایمو او د باقیاتو په تحصیل کې هم خصوصي تخفیف راغلی دی چې دغه تخفیفونه او د مالیاتو د نورم کموالی به زموږ د اقتصاد د لا پیاوړتیا او پرمختګ سبب وګرځي. بلخوا د هیواد کوچني کسبګر او دکانداران د افغانستان اسلامي امارت د دې پریکړې څخه خوښي څرګندوي او په ورته مهال د اسلامي امارت څخه د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکوي. لله الحمد دا څو موده مخکې موږ د امارات سره یو نشست لاره په ارتباط د مالیه په مخ کې دولت کې تخمینا 1.5% و چې هغه کچه دغه 0.5% ته راورسوله او هغه دکانداران چې مخکې د مالیې نه بقایه و هغه مرتب معاف کړل. زه تشکری کوم، الفاظ نلرم چې د دې مننه او تشکری وکم. از امارات اسلامی بسیار تشکری میکنیم که مالیات و جرایم گذشته که بالای ما آمده بود رو معاف کرد و فعلا مالیاتی که 1.5% است به 0.5% تبدیل کرد. بسیار تشکری میکنیم. کوچني متشبثین چې په هیواد کې د اقتصادي ودې مهمه سرچینې ګڼل کیږي په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د ملي اقتصاد د لا پیاوړتیا او کوچنیو متشبثینو لپاره د غوره اسانتیاو رامنځته کولو په موخه دغه مهم ګام پورته کړی دی.